بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو په ډیټابیس باندې کار کوو. چې هغه ډیټابیس دی لایبرری مینجمنټ سیستم دا د یونیورسيټي لپاره. په هغه کې به په الکترونیک ډول باندې کوم هغه سیده کتابونه دي هغه به په هغه کې سټور کېږي او نور معلومات به هم په هغه کې په الکترونیک ډول باندې سټور کېږي. لومړی راځو دغه په ایرا باندې کار کوو. مطلب دغه ایرا سیده څنګه موږ تاسو رسم کوو. نو هغه راځم زه تاسو ته دغه ایرا رسموم. مطلب دغه مین انټیټي کومه دی، په هغو مین انټیټیو باندې موږ تاسو چې وکړو خبرې وکړو. اول خبره خو دلته دغه داسې موږ تاسو لومړی مین انټیټي چې ده هغه چې ده لایبرري ده. چې ده لایبرري چې ده هغه د موږ مین انټیټي ده. په دې باندې موږ تاسو د دې شپه نورې انټیټیاوې موږ چې کوو راخلو به. نو راځو دغه مین انټیټي د موږ تاسو چې ده هغه لایبرري ده. اوس راځو لایبرري کې درې شیان چې کېږي عموما ترسره کېږي. لاول شی چې ده په هغه کې بوکس دی. لاول مین انټیټي د لایبرري ده هغه چې دی. لاول مین انټیټي چې ده هغه دلته چې دی بوکس دی. بوکس دی مطلب هغه بیا موږ تاسو په لایبرري پورې اړوند ده که نه. که چېرته هغه په پی ډي اف فارمټ کې سټور کېدل که نه نو هغه پی ډي اف فارمټ کې سټور کېږي. بیا له هغه سره به یو ایمیج هم ثبت کېږي چې موږ ته معلومات چې دا بوکس چې دا کوم بوک ده او دا څنګه کتاب ده. صحیح ده. دوهم شی چې په دې کې لایبرري کې ده هغه ډېر مین انټیټي ده هغه چې ده لایبرري سټاف ده. صحیح ده. نو دلته به موږ تاسې په لنډ ډول باندې ولیکو سټاف. صحیح ده. په هغه کې مطلب لایبرري کې به څه وي سټاف به موجود وي. او دریم یو مین انټیټي کومه ده هغه بیا سټوډنټ ده. یعنې دغه کتابونه چې دوی ایشو کوي دا به چا لپاره ایشو کوي؟ سټوډنټس لپاره به یې چې کوي ایشو کوي. نو دغه درې او مین انټیټي په لایبرري کې دي چې دیو څخه بیا هر یوه ته چې کړل ده. راځو دا ټولې موږ تاسې په صحیح ډول باندې رسموو. دا لایبرري ده. صحیح ده. او د دې مین انټیټي چې ده هغه چې ده بوکس ده. یعنې بوکس کې به هغه څه وي دا به موجوده وي. سټاپ باندې به وضع تا چې کم پوکم. صحیح ده. اسانه ده انشاءالله. نو راځئ دوی ترمنځ یې ورې دغه هغه چې کوو پیدا کوو. دا به صحیح ده. نو دغه درې مین انټیټیز وي د لایبرري وي. بوکس لاوله بوکس توضیح کوو. بوکس څه ته ویل کېږي ولې په لایبرري کې دي. دې لپاره لایبرري چې د کتابونو د ذخیره کولو لپاره چې کېږي استعمالیږي. دا منیجمنټ سیستم د کتابونو کې ذخیره کېږي. نو بیا به کتابونه به خپل ټایپ لري. کوم کتابونه راځي کوم کتابونه وړاندې کېږي. خو عموما په لایبرري کې لاول کتابونه وي بیا په هغې کې کارکوونکي سټاف مطلب کارکوونکي په دې کې کوم خلک کار کوي او کوم خلک په هغه کې سټډي کوي. مطلب د سټډي خلک یې کوم دي دا به اوس په څومره زه دا توضیحات ورکوم هغومره به دا چې کېږي تشریح کېږي. او بل سټوډنټ دی څومره سټوډنټان د لایبرري سره رجسټر شوي دي او کوم سټوډنټان چې ورسره رجسټر دي کوم نه دي رجسټر دا به ټول په دې کې چې کېږي توضیح کېږي. دوهم راځو بوکس ته. بوکس خپله بیا په خپله په دریو انټیټیو باندې ویشل شوی ده. په څو انټیټیو باندې ویشل شوی ده؟ په دریو باندې. لومړی انټیټي چې ده هغه چې ده خپله بوکس ده. صحیح ده. بوکس ده کتاب خپله بوک یو چې ده انټیټي ده. او دوهم یو انټیټي چې ده هغه چې ده هغه امپورټډ بوکس ده. صحیح ده. امپورټډ دا به داسې وکړو چې دا به راوړو دلته به ولیکو دا به دلته راوړو او دلته به چې ولیکو امپورټډ بوکس. لکه کوم کتابونه چې کېږي امپورټ کېږي. صحیح ده. او نو دغه درې مین انټیټي په کې دي په بوکس کې دي. دا بل څه دې طرف ته کړو دا به هم شیر کړو. امپورټ بوکس دا سیستم ته چې راځي که نه بلکل امپورټډ بوکس کوم کتابونه سیستم ته راځي او سیستم ترجمه کېږي او دا به هم وړاندې کوو چې دا کتابونه له کوم ځای څخه چې کېږي راځي. مطلب دا ټولې خبرې به په دې کې چې وي موجود وي. دلته به ولیکو امپورټډ. صحیح ده. نو بل انټیټي چې ده امپورټډ بوکس دی. نو دغه دیاګرام داسې ده چې دغه دیاګرام باندې تاسو باید چې شئ مکمل پوه شئ. که په دې باندې پوه شئ بیا ټول سیستم باندې به تاسو ته چې معلومات دي دا سیستم او د څه لپاره دا چې کېږي استعمالیږي. صحیح ده.
دا درېمه مین انټیټي چې ده هغه سیده ایشوډ بک دی صحیح ده یا په لنډ ډول باندې موږ ویلی سو که نه چې ایشوډ بک دی که نه نو ایکسپورټ بک هغه موږ تاسو لکه ایکسپورټ کوونه ځکه چې که دا چېرته داسې دی داسې ارګنایزیشن که نه کتابونه یې جوړوای بیا صحیح و نو ایشوډ بک کې بیا چې دا ایکسپورټډ که ایکسپورټډ بک ولیکم دلته بیا په هغه کې بیا هغه په 2 مین انټیټیو باندې څه کېږي ویشل کېږي مثال په ډول باندې زه دلته لیکم چې شی هغه پیژم پې صحیح ده خو دلته ایکسپورټډ بک ټرم موږ ځکه ورته استعمالوو چې هغه څه کېږي بیا په خپله په 2 مین انټیټیو باندې ویشل شوی ده صحیح ده نو دغه خپله څو هغه باندې خو پوهېږئ که نه دا ایکسپورټډ بک دی ایکسپورټډ بک بیا خپله په 2 نورو هغه باندې چیک شوی ده ویشل شوی ده صحیح ده دا سیستم یو څه رالنډ کړو ستاسې خپله چې معلومات دي صحیح ده ایکسپورټډ بک بیا خپله په 2 انټیټیو باندې پسې ویشل شوی ده صحیح ده لومړی انټیټي چې ده هغه ایشوډ بک دی که نه چې څوک راځي سټوډنټان او هغو ته دوی څه کوي وړاندې کوي ایشوډ بک ده صحیح ده او دوهمه انټیټي چې ده هغه ریټرن بک ته مطلب چې بیرته هغه خیر هغه په ایشو بک کې ټول وړاندې کېږي که نه هغه په ایشو بک کې ټول وړاندې کېږي خو په ایشو بک یو ایشو بک پر سټډي دی او یو ایشو بک پر هغه لپاره دی مطلب چې ځینې وخت یو سټوډنټان یو انویشن وکړي که نه یو کتاب ولیکي یو طالب وکړي هغه لایبرري وړاندې کوي دا هم کې راځي نو خپله ایکسپورټډ بک چې ده بیا خپله په بل مین انټیټي ویشل شوی چې هغه ته ایشوډ بک ویل کېږي صحیح ده نو په هغه کې به ټول څه کېږي راځي او دلته یو بل ټایپ هم کې اضافه کولی شو خو اوس ضرور نه ده که بیا چېرته ضرور شو بیا به هغه هم چی کو کې اضافه کړو نو دلته راځم او دې ته هم چی ورکوم ښه موږ تاسې به اوس وګورو چې ښه دغه بکس هغه خلاص اوس راځو سټاپ ته راځو صحیح ده بل راځو امپورټډ بک خپله بیا په څو برخو باندې ویشل شوی ده دلته امپورټډ بک هغه به لاندې وویشو صحیح دی به سټاپ کار خلاص کړو بیا به نور انټیټي وویشو او که دغه کار خلاصوو بیا دغه کار دلته خلاصوم سټاپ کار به بیا له وروسته وو ښه راځو امپورټډ بک چې ده بیا خپله په څو هغه باندې ویشل شوی ده راځو امپورټډ بک دلته یو بل لاین راتېروم او په دلته لیکم امپورټډ بک امپورټډ چې د بیا خپله په څو هغه باندې ویشل شوی ده په 2 باندې له کوم ځای څخه دا کتابونه راوړل کېږي که نه نو هغه به لومړی څه وي یو کمپنۍ به وي څه به وي یو کمپنۍ به وي مطلب دا کمپنۍ د کوم کمپنۍ څخه دا څه ده دلته به ورته ولیکو امپورټډ اوس ته لیکم هر څه امپورټډ بکس امپورټډ کمپنۍ مطلب چې د کومې کمپنۍ چې دا څه ده راوړل شوی دی دا کتاب مطلب د کومې کمپنۍ څخه راوړل شوی دی هغه کمپنۍ اړوند معلومات دا به ټول په دې کې څه کېږي ثبت کېږي د کمپنۍ اړوند معلومات ثبت کېږي او بله خبره په دې کې دا مطلب ادر مطلب یو بلې لارې چې دا راغلی وي یا چا ګفټ ورکړی وي یا ویبسایټ له لارې تللی مطلب هره بله کومه لاره چې وه هغه به هم بیا په دې کې راسي مثال په ډول باندې صحیح ده هغه به له دسته تېروو هغه دلته ږدو صحیح ده سټاپه لاندې وکړو سټاپه چېرته وکړو لاندې نو دلته به بیا ولیکو صحیح ده نو بل یو هغه به ورته ولیکو چې هغه چې د ګفټډ بک وي که نه دلته به ورته ولیکو ادر ریسورس صحیح ده ادر ریسورسز کې بیا موږ تاسې هم ګفټډ بک کې راځي خلک هغه چې کوي هدیه کوي کتاب ته لایبرري ته که نه یا ځینې وخت سټوډنټان یو کتاب چې کوي هدیه کوي نو هغه هم پکې راځي ټول پکې راځي بیا په دې کې په ادر بک کې بیا چې راځي ټول راځي صحیح ده نو راځو دا هغه اوږدوو دلته راځو دلته اوس راځو سټاپ باندې خبره کوو صحیح ده سټاپ نه به هغه راتېر کړو او اوس موږ تاسو په چیش باندې خبره کوو په سټاپ باندې سټاپ خپله بیا په 2 مین انټیټیو باندې ویشل شوی دی یو یوزر ټایپ ده یو یوزر ده صحیح ده اول خو دلته یوزر ټایپ ده صحیح ده اول یوزر به ولیکو ځه
اول یوزرز دی صحیح ده او دوهم چې ده هغه یوزر ټایپ ده صحیح ده دغه دوه مین انټیټي دي چې هغه په سټاپ کې موږ تاسو چې یوزر به معلوم وي اوس تر ټولو باندې خبره کوو صحیح ده اسی خالي ما د انټیټي د کولو لپاره ما چیک خبره وکړه صحیح ده نو اوس راځو یوزر به لاول خو به یوزر ټایپ معلومو ګوره موږ څو قسمه یوزران لرو وروسته دې باندې خبره کوو دا خالي اراده صحیح ده په یوزر ټایپ کې به موږ مطلب د یوزر ټایپ سټوډنټ ده ټیچر ده کارکونکی ده د بل څوک ده هر څوک په دې کې راځي په یوزر کې به موږ تاسو د کتاب په دې هغه په دې منیجمنت په دې انفارمیشن سیستم باندې کار کوي دا څوک ده کنه دا څوک ده دا کوم یوزر ده آیا یو سټوډنټ داخل شوی ده ټیچر داخل شوی ده کارکونکی داخل شوی ده څوک داخل شوی ده کنه دا زموږ سیستم ته دا پیغه کې به دا معلومیږي صحیح ده نو دا چې څه یا یوزر سمو مخکې معلوم کړی یو تر دا کسان به موږ تاسو اوس راځو په یوزر کې به کریټ کوو چې دا د کس بچی کې سیستم ته داخليږي هغه بیا وروسته موږ تاسو یې مطلب په دې کې دا یوزر باید کوم یوزر کله چې یو څوک داخلوي هغه به معلوم دا چا داخل کو هر څوک مې نشي داخلوي بس مطلب سټوډنټ خو ځینې هر څو سټوډنټان خو موږ نشي کولای چې موږ سیستم ته داخل شي هر یو سټاپ نشي کولای چې موږ سیستم ته داخل شي نو په دې باندې موږ بیا خپل هغه لګو پریویسي هغه راتلونکو کې بیا موږ چیک ووایو بل راځو سټوډنټ ته یو انټیټي پاتې ده چې هغه سټوډنټ ته سټوډنټ باندې به اوس خبره وکړو صحیح ده نو نور بیا د لایبرري منیجمنت سیستم چې ما کوم معلومات اخ کړي ما څومره سوچ کړی و که نه ما په دې باندې څومره هغه کړی و لاجیک ما هغه مې پرې کړی سوچ مې کړی هغه نو بیا چیک کېږي ختمېږي راځو سټوډنټ ته او سټوډنټ هم بیا چې دی یو څو مین چیک کوي مین انټیټي لري دوه مین انټیټي لري چې یو اصل خو موږ دا لایبرري منیجمنت سیستم چې دی موږ د فاکولټي لپاره جوړوو نو بیا دلته موږ سره دوه ډوله سټوډنټان چیک کېږي راځي دوه ډوله سټوډنټان موږ سره یو انټیټي کې راځي چې یو فاکولټي سټوډنټ ده چې دا به موږ سره همیشه چې وي رجسټر به وي دا موږ سره دا به څنګه وي همیشه به موږ سره رجسټر وي او د دوی مطلب زیات خدمات موږ دوی ته وړاندې کوو فاکولټي سټوډنټان ته صحیح ده خو که چېرته ان کیس که چېرته چې راغلل ادر سټوډنټان راغلل که نه نو د هغو لپاره موږ بیا د نورو 500 شاګردان راغلل د هغو لپاره موږ سرویس وړاندې کوو خدمات وړاندې کوو خو داسې کوو چې مطلب هغه به چې وي هغه سټوډنټان چې ده هغه مطلب هغه به دومره زیات سرویس ونه لري لکه فاکولټي سټوډنټان یې ولري او کېدای شي هغه له موږ سره داسې په مین ډول باندې رجسټر هم نشي هغه به تاسو خوښه کم رجسټر کوو او هم کم نه رجسټر کوو صحیح ده نو دا چې کوم دا به دوهم مین انټیټي نور له موږ سره د څومره موجوده انټیټیانې وي هغه له موږ سره خلاصې شوې چې ما څومره سوچ پرې کړی که تاسو چېرته نور هغه کوئ بیا هم ویلی شئ هغه په دې یوزر ټایپ کې راځي یوزر ټایپ کې هغه موږ کریټ کوو ټیچر ټیچر که چېرته تا غوښتل مطلب چې ته څه وکړې ټیچر دلته هغه کې په یوزر کې بیا د موږ د ټیچر معلومات لرو صحیح ده چې مطلب دا ټیچر او که یا په هغه کې سیده مطلب په سټاپ کې په ټیچر زه باید واخلم ځکه ځینې استادان مطلب معلومات اخ کوي پالیسي لري د کورس پالیسي مطابق خو دا خپله دا سټوډنټان باید چې وي حاضر وي او دا سټوډنټان باید کار کوي خو بیا هم که ته یې دلته موږ بیا داسې کوو چې دا انټیټي بیا بدلو نوم دې لرنر کوو چې مطلب زده کوونکي لرنر مطلب ریډر کوو لوستونکي په لوستونکو کې به اته سټوډنټان وي فاکولټي سټوډنټان به او ټیچران به وي ټیچران کې داسې کتابونه ولولي که نه نو د ټیچرانو معلومات به هم سټوري که داسې کوئ بیا زه د دې انټیټي نوم چې کوم بدلوم صحیح ده او په دې کې بیا زه خپله بله انټیټي اخ کوم دا انټیټي به زه بیا بدله کړم صحیح ده او دلته به انټیټي ته به زه دلته نوم ورکړم صحیح ده زده کوونکي نوم به ورکړو یا د ریډر لوستونکي نوم به ورکړو ریډر صحیح ده نو په ریډر کې بیا ټول چې کې راځي نو دا بیا به داسې وکړو چې دا به چې کړو د ریډر انټیټي بس د ریډر انټیټي کې بیا د موږ سره یو ټیچر هم اضافه کېږي مطلب د ټیچر اړوند د معلومات موږ تاسو چې کوو سټور کوو چې هغه مطلب دلته موږ تاسو چېرته راځي ټیچر معلومات هم بیا ځینې وختو کې کتاب ټیچر ورکړي یا
ټیچر هم سټډي کوي که نه یو کتاب ډېر مفید وي هغه ټیچر هم کتلی بیا سټوډنټانو ته ووایاست مطلب تاسې هم کولی شئ د چیک وګورئ نو هغه هم بیا چیک کولی شئ کتلی شئ دا ټیچر به دلته راوړو او دې ته به هم یو شی ورکړو د انټیټي یو بکس به ورکړو دا و ایرا منیجمنٹ سیستم دا ایرا اوس څومره چې ما سوچ کړی او فکر مې کړی او مطلب د لاجیک مطابق او د خپل تھنکینګ پروسس مطابق د تاسې د پالیسي مطابق ما دغه ایرا چیکه جوړه کړه او مطلب دومره ما سوچ پې رسېدی دومره شیان لایبرري منیجمنٹ سیستم کې دا ټیچر چې دا به سیستم ته کتابونه یا د بله پالیسۍ چې دا اپډیټ کولی شي دا به هر څټ کوو ټیچر واز د ریډر ټیچر بیا دلته موږ دوه ډوله ورکوو صحیح ده ټیچر بیا موږ داسې کوو که نه چې هغه بیا په دغه برخه کې راځي که چېرته ټیچر کتابونه وړاندې کول بیا دلته ما لیکلی د ایشوډ دلته ما لیکلی امپورټډ بک امپورټډ بک کې مې لیکلی دی ادر ریسورس کې بیا ټیچر هم راوړي ټیچر کوم ټیچر اخ کړی ده خو که چېرته داسې وو که نه ټیچر ابزرویشن کوو بیا هلته موږ ټیچر ته خپل هغه ورکوو اټریبیوټ ورکوو نو دا تاسو څومره مسلې سي دا به ټول په اټریبیوټو کې چې سي واضح سي ځکه ستاسو اوس د مین انټیټي په اړه باندې دومره مطلب ټول د انټیټي په اړه باندې تاسو پیشنې کوئ خو د دې ټول څومره اټریبیوټس دي هغه موږ تاسو چیک کوو هغه موږ تاسو سبا یایو هغه موږ تاسو سبا په ټیبل کې یایو کله موږ ټیبل جوړوو نو د دې لپاره به ټول چې یایو اټریبیوټس به یایو او که وایي نن یې وایي به نن وایي نو تاسو خپله خوښه زه خوایم چې د نن د عمره بس داس مخینه داس چې نور د واسه کوم چې دی یو پوی نشي هي به مو راځي نو دا کدا چې په دې باندې کار وکړئ انټیټي پرس وي انټیټي کې مطلب کدا چې بل کومه داسې انټیټي هغه لري چې هغه تاسو چې وړاندې کړئ تاسو فکر وکړئ نو کدا چې بل کومه داسې انټیټي لري اوس خو ختم شو څه وي دومره موږ زه به تاسو دا چیک هم ښه